من ته رب العالمین د یو قوم تذکره کوي چې رب العالمین د هغوی نه ناراضه شو. الله پې د اسمانونو اوبه هم را پرانیزلې، د ځمکې اوبه یې ورباندې هم را اخوټکولي. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اسمان دروازې م ورباندې را پرانیزلې، ځمکې اوبه م ورباندې را اخوټ کېدلې، دواړه اوبه جمع شوي او نومي انسان چې دی په دغه ځای کې په دریا په دې طوفان کې لاهو شو. الله د یو قوم تذکره ذکر کوي چې الله پې باد راوستو، دا خلق به د کورونو نه بهر راویستل، اوچتول، دشتو بیابانونو کې به د کجورو د تنو په شانه پراته وو. تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. د یو قوم تذکره الله موږ ته کوي چې الله وایي ما په بحر کې ومنډه، فرمایي فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. الله وایي بحر کې مې ومنډه. الله د څه خلکو تذکره کوي چې په ځمکه الله ومنډو سره د کوره، فخسفنا به وبداره الارض. او د څه خلکو تذکره الله رب العالمین کوي چې الله ته شادوګان او خنزیران جوړ کړل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإذا وجه سوى چې الله دومره په قهر او غضب شه چې الله رب العالمین دوی ته دومره سخت عذابونه ورکړل. الله فرمایي فكلا اخذنا بذنبه. الله وی بلا وجه نوا دوی موږ په ګناه راونیول. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. الله وی په بعضم کاڼې نازل کو. ومنهم من اخذته الصيحه. څو چا باندې یو چغه نازل کړه هغې ونیول. ومنهم من خسفنا به الارض. څوک مو په ځمکه ومنډل. ومنهم من اغرقنا. الله وی څوک هم په اوبو باندې غرق کړل. یوازې دا عذاب هغوی پورې خاص نه دی بلکې الله موږ ته وایي اکفارکم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولستاسو د زمانه کافران صد مخنو قومونو نه غورو چې هغوی د الله او د الله د رسول خلاف کوو. الله په قسم قسم تباهي راوستله او تاسو د الله خلاف کوئ او بېغمه ګرځئ. که نه الله براءت نامه درکړې ده چې کوئ زما خلاف تاسو ته څه نه ویم. خود یهودو صفتو چې هغوی به ویله چې نحنو ابناء الله و احباؤه. بس موږ د الله خالص بندگان یو، د الله محبوبان یو، موږ ته عذاب نه راځي.